مینه مې نصیب شي نو به روغ شم که ستا مینه مې نصیب شي نو به روغ شم که نه یاره ستا د مینې رز مې بس دی. السلام علیکم، زه یم عبدالرحمن، پروګرام دی کلیوال رنګونه. نننی پروګرام مونږه زمونږ سیمې یو خوږ شاعر چې د معاشرې ډېر ښه عکاسي کوي او ډېر ښه لیکل کوي، جناب ظفر علي ظفر بھائی سره جوړ کړی دی. نو نننی پروګرام کې به د هغوی ژوند پوښتو، د هغوی یو وړه پېژندګلو به سره کوو او د هغه نه به ښایسته ښایسته کلامونه اورو. نو راځئ چې ظفر بھائی سره ملاو شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ظفر بھائی پروګرام څنګه تاسو پته ده کلیوال رنګونه دې کې مونږ کوم چې زموږ د علاقې شاعران دي هغه مونږ رابلو او د هغوی نه مونږ پروګرام ریکارډ کوو. نو د مینوال سره به خپل لنډه پېژندګلو کوي او خوندور خپل کلامونه به ورته پېښ کوي. له اوله خو زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو په کلیوال رنګونو پیج کې زه راوغوښتم او ما وخت راکړو. او دویمه خبره دا ده چې شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، خو زه داسې ګمنام غوندې کېږم، زه په دغه کې ډېر نه شاملېږم، په دې مشاعرو کې به مخکې شاملېدم او شعرونه میرونه به مې خو بس بیا څه د روزګار په وجه سره مونږ لږ د دې ځای نه ډډه وکړه که نه، لکه کناره کشي م دې وکړه، بس نه یو ورته وزګار. خو به هر حال تاسو ماله بیا درته یو جهان مننه وایم چې تاسو ماله موقع راکړه او زه هم د کلیوال رنګونو کې په پیج باندې زه متعارف کړم. ډېره مننه. ډېره مننه جي. ظفر بھائی مینوال د به څه ډالۍ کوئ؟ نو مینوالو ته به زه د خپل دغه نه یو څو شعرونه ډالۍ کړم. یو غزل زما یو غزل دی چې وایي چې سر په تلي کې وړمه، سر په تلي کې وړمه، سر په تلي کې وړمه، غم دې زړګي کې وړمه، ډېر ښه ډېر. سر په تلي کې وړمه، غم دې زړګي کې وړمه، یار له جولۍ ګلونه، یار له جولۍ ګلونه په هر سپرلي کې وړمه، ډېر ښه ډېر، او غم دې زړګي کې وړمه. ستا د لیدلو ارمان، ستا د لیدلو ارمان وخت د مرګي کې وړمه، او ستا د وفا ګلونه، ستا د وفا ګلونه سر د پټکي کې وړمه، او ډېر مې زخمونه په زړه. مشتاق صاحب جی وایي ډېر مې زخمونه په زړه روان، ډېر مې زخمونه په زړه دوران خوني کې وړمه، او ستا د خپلوانو درانه، ستا د خپلوانو درانه په مړ ژوندي کې وړمه. بیا آخري شعر دی پکې چې ظفر د امن توام، ظفر د امن توام د زړه تالي کې وړم. یو بل شعر غزل بر سره دغه کومه چې څوک چې ما غوندې کې ستا زلفو کې ګیر شي، څوک چې ما غوندې کې ستا زلفو کې ګیر شي، د جهان د ملغلرو شمېر ته هیر شي، او زلف لري که د مخ زلف درازي، زلف لري که د مخ زلف درازي، چې دا تګ زړه مې ستا په دیدن سیر شي، او په قسم چې مې هم ته د مینې یارې. عبدالرحمن صاحب په قسم چې مې هم ته د مینې یارې، د جهان ښکلې به څه کړم که څو ډېر شي. بل شعر دی پکې چې ستا د ستړي انتظار دا ستړي والی، ستا د ستړي انتظار دا ستړی والی، ارمانونه مې تسنش شي تیرو بیر شي، او زه ظفر به درته هله ملامت یم که بل ما غوندې کې ستا غم کې زیر شي. زه ظفر به درته هله ملامت یم که بل ما غوندې کې ستا غم کې زیر شي. بل یو غزل دی چې راشي په شونډو مې د زړه خبره، راشي په شونډو مې د زړه خبره، خو ستا نظر ته شي لمبه خبره، ستا د سپرلي سپرلي نظره ګله، ستا د سپرلي سپرلي نظره ګله، راځي پیغام لکه نغمه خبره، او رقیب خوار شي سبې وخت رالی، رقیب خوار شي سبې وخت راغلی، یار پوره نه کړله د زړه خبره، او رقیب خوار شي سبې وخت رالی، یار پوره نه کړله د زړه خبره، او موسمي سترګې وې بدلې کړې یار، موسمي سترګې وې بدلې کړې یار، ما سره نه کوي یوه خبره، او زړه به مې
زړه کې څنګه پاتې شي اوس زړه به مې زړه کې څنګه پاتې شي اوس زفره لاړه شوه خوره خبره ډېر ډېر مینوالو دا ظفر علي ظفر چې تاسو واورېدو امید لرم چې تاسو به دوی د کلامونو خوندونه اخیستي وي زموږ سره جناب احسان الله بھائی او د کیمرې نه شاته مشتاق احمد مشتاق صاحب ناستې کوي د دوی هم ډېره مننه چې زموږ سره موږ له وخت راکړو مینوالو امید لرم چې تاسو به زموږ نننی پروګرام خوښ شوي وي دا امید لرم چې تاسو لایکس تاسو کمنټس او تاسو سبسکرپشن به زمونږ جذبه نورم سیوا کوي چې داسې پټ ملګري موږ راښکاره کړو نو چې څومره تاسو لایک شي څومره تاسو سبسکرپشن سیوا وي او څومره تاسو کمنټ سیوا وي نو په دې به زموږ جذبه نورم سیوا کېږي نننی پروګرام پای ته رسو د الله په امان